السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. د ایمان ارکان هغه ذکر کېدل. د 15 ارکانو مختصره تشریح د الله رب العالمین په فضل وشوه. شپږم رکن د ارکانو د ایمان نه هغه ایمان دی د آخرت په ورځ باندې. دا به ان شاء الله د الله تعالی په فضل سره لږ تفصیلی وایو، ځکه دې ته مونږ ټول ور روان یو او د آخرت ژوند هغه ډېر اوږد دی او د هغې ډېر ناشنا مراحل دي. ایمان بالغیب سره تعلق ساتي. نن به د هغې دپاره یو مقدمه هغه ووایو. دا خبره مونږ او تاسو ټولو ته الحمدلله معلومه ده چې د یو انسان د بل انسان نه غوروالی او اوچتوالی چې راځي دا په ښه صفاتو باندې. یو انسان د بل انسان نه په دې وجه نشي غوره کېدی چې د رنګ د هغه بل نه ښه دی او هغه بل وروسته او پاتې دی، ځکه د رنګ نه تور دی. او نه د دې وجه نه کېدی شي چې دا یو عرب دی او دا بل عجم دی، بلکې د الله نبی وی علیه الصلاة والسلام چې دا تاسو چې ټول د آدم بچی او آدم من تراب. آدم علیه السلام الله تعالی د خاورو نه پیدا کړی دی. دایم ویلی دی: الا لا فضل لعربی علی عجمی. خبردار د عربی په عجمی باندې فضیلت هغه نشتا. قرآن کې الله رب العالمین فرمای: انا جعلناکم شعوبا وقبائل. یقینا ما تاسو وړې او غټې قبیلې پیدا کړې لتعارفوا، دې دپاره چې یو بل وپېژنئ. دا یو یې پښتون پیدا کړی دی، دا بل عرب، دا بل انګریز، د پاره د تعارف. نو اوچتوالی چې راځي زما ورونو او یو انسان د بل نه اوچتیږي او بل رسته او شاته پاتې کیږي، دا په اعتبار د ښه صفاتو. دا نظریه نن سبا په دې دنیا کې ډیره زیاته روانه ده چې ټول د آدم بچي دي، یو په بل باندې هیڅ غوروالی نه لري. او دا دین نن سبا د کفارو خلکو ته داسې معرفي کړی دی لکه جامه. د قاري صاحب توره جامه اچولې ده، د بل شنه، د بل سپینه. نو دا خو یو په بل باندې څه غوره نه دي. دغسې وایي دین هم دی. یو سړی یهودي دی، بل نصرانی دی، بل ځان ته مسلمان وایي، بل حقیقي مسلمان دی، بل هندو دی. ټول دی ځکه د آدم بچي دي، ټول په دوه خپو باندې روان دي او د آدم بچي دي. زما ورونو دا نظریه د کفر نظریه ده. الله رب العالمین په دې نظریاتو باندې سخرت کوي. سورة القلم کې الله رب العالمین فرمایي: افنجعل المسلمین کالمجرمین. آیا دا مسلمانان زه د مجرمانو په شانته ګرځوم؟ ما لکم کیف تحکمون. دا څنګه فیصله کوي؟ تاسو له څه چل دی؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون. کم کتاب شته چې په هغې کې تاسو دا لولئ چې مسلمان او مجرم دا دواړه برابر دي. ان لکم فیه لما تخیرون. چې په هغه کتاب کې دا لیکلي تاسو چې څه غوره کوئ، چې مسلمان او مجرم دا برابر دي، هیڅ یو په بل باندې غوروالی نه لري. سورة صاد کې الله رب العالمین فرمای: ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. ایا هغه کسان چې هغو ایمان راوړی او عملونه د شریعت مطابق کوي، دا مونږ د هغه چا په شانتې کوو چې هغه فساد کوونکي دي په ځمکه کې. مفسدین هغه چاته وایي چې د الله تعالی نافرمانه
یو انسان مومن دی او عمل صالح کوي بل د الله نافرمانی کوي دا مونږ یو شانته ګرځو ام نجعل المتقین کالفجار آیا هغه خلق چې هغه د الله تعالی نه یریږي دا زبر د هغه چا په شانته ګرځوم چې هغه فاجران دي الله رب العالمین په دې نظریات رد کوي بل ځکه الله رب العالمین فرمایي ام حسب الذين اجترحوا السيئات آیا ګمان کوي هغه خلق چې هغه ګناهونه کوي ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات چې دا به زه د هغه چا په شانته ګرځوم چې هغه به ایمان راوړي او نیک اعمال کوي سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون چې د ایمان والاو او د ګناهونو کوونکو خلکو ژوند او مرګ دا به برابري الله رب العالمین وای دا ډیره غلطه فیصله ده چې تاسو یې کوئ د دې وجنه د مسلمان او د کافر منځ کې د ځمکې او د اسمان منځ کې چې څونه فاصله ده دا کمه ده او د مسلمان او د کافر منځ کې فاصله هغه زیاته ده د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت هغه انسان چې هغه خپل رب یادوي او هغه انسان چې هغه خپل رب نه یادوي د یو مثال د ژوندۍ دی او د دې بل مثال د مړی دی نو مړ او ژوندۍ خو برابر نه مړ خو ځان لم څه کار نشي کولی او ژوندۍ چې د هغه ځان لم ګټه کوي او دا مړ مړي او دفن کوي دی وجه نه زما محترم ورونو د مسلمان او د کافر منځ کې فرق دا د ځمکې او د اسمان نه زیات دی نو ایمان بالآخره کې به ان شاء الله مونږ د دې خبرې تذکره کوو چې د مسلمان او د کافر منځ کې په دنیا او دنیوي ژوند کې فرق د ځنکدن په وخت کې فرق د ځنکدن نه وروسته فرق د قبر په ژوند کې فرق د حشر په ژوند کې فرق عمل نامه کې فرق پولیس صراط باندې پورې وتو کې فرق او بیا جنت او جهنم دا به ان شاء الله د الله تعالی په فضل وایو اول دنیا تراش د مسلمان دا عقیده ده چې الله رب العالمین زمونږ رب دی او د ډیرو کافرهم دا ده خو د دهریو دا عقیده ده چې نه د دنیا د پاره څو خالق هغه نشته قرآن کې الله رب العالمین دغه عقیده ذکر کړی دا وما یهلکنا الا الدهر مونږ چې وی هلاکی دا خو زمانہ دا زمانہ غلبه وکي او مړ شي او بل چې د هغه ژوندې شي د معتزله دا عقیده وا په توحید ربوبیت کې هغه مشرکانو چې الله رب العالمین انسان او دا ټول مخلوقات پیدا کړی دي خو دا انسان د چې کم کارونه دي افعال اختیاري وي لکه زه د لاس خپل خوځوم دا ما تناسته ګوري دي د افعال اختیاري وي معتزله وي د افعال اختیاري او خالق خپل بنده دی دا غلطه عقیده ده دریم چې په توحید ربوبیت کې څوک گمراه شي او هغه مجوس وي خالق د خیر الله تعالی دی او د شر خالق چې دی هغه شیطان دی او څلورم چې په دې کې څوک خطا شوی دي هغه خلق دي چې د ځان نه جوړ کړه قانون د الله رب العالمین قانون سره برابر کړه وي د الله تعالی په قانون باندې مخکې کړه دی الله رب العالمین فرمای د هغه خلکو متعلق چې د الله قانون او نظام هغه پرېخه دی او د خپل پیرانو او د مولیانو پسې روان دي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله توحید ربوبیت کې لګیایو عدی بن حاتم نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي اې د الله نبی قرآن کې الله رب العالمین دسی وی د يهوديانو بارک د نصاراو بارک چې د يهوديانو د خپل مولیانو نه ارباب جوړ کړیو او د نصاراو د خپل پیرانو نه ارباب جوړ کړیو ارباب جمع د رب ده دا خو مونږه د يهوديانو خپل مولیانو ته ارباب نه دی ویلي او نصاراو خپل پیرانو ته نبی صلی الله علیه وسلم وتوي عدی بن حاتم آیا دا سينوا چې دی پیرانو او مولیانو یو شی چې الله حلال کړو دیو به حرام کو تاسو به حرام غنوي او یو شی به چې الله رب العالمین حرام کړو الله حلال کړو دیو به حرام کو نو د الله حلال وتا تاسو به حرام ویل دي مولیانو او د پیرانو د وجنه او د الله حرام ته به تاسو حلال ویلي د الله رب العالمین د قانون په خلاف هغه به حلال او حرام د الله تعالی بدلول تاسو سم منل کنه وی او نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دقه د ربوبیت ده کنه یو چاله رب جوړول دسی
چې الله یو څه ته حلال وي هغه بل ورته حرام وي د هغې ته مني نو دا د الله سره په ربوبیت کې شریک کو. دا څلورم ډله. نو د مسلمان او د کافر منځ کې په عقیده د ربوبیت کې فرق. دویم عقیده د الوهیت. الوهیت توحید الوهیت مونږ ویلو دې ته وایي چې الله رب العالمین د هغې یوازې عبادت کول، او دا هغه عقیده ده چې دې ته دعوت اسلام ورکوي. د انبیا الله تعالی د دې توحید دپاره رالیږلي دي. الله رب العالمین فرمایي ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله تعالی په هر امت کې چې رسول رالیږلی دی هغه د دوو خبرو دعوت کړی دی. یو ان اعبدوا الله، یوازې به د الله تعالی عبادت کوئ، بل واجتنبوا الطاغوت، د غیر الله عبادت له به خوا باندې هم نه ورځي، د هغې نه به لرې اوسېږي. دا هغه عقیده وه چې نبي سم دې ته دعوت کړی او د دې دپاره جهادونه هغه کېږي. دې دپاره د الله دوستان خپل سرونه هغه وړاندې کوي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزکاه. ما ته الله تعالی حکم کړی چې زه به هغه وخته پورې خلکو سره جنګونه کوم تر څو چې دا خلک په کلمه باندې اقرار وکړي چې د الله رب العالمین عبادت کول او د محمد رسول الله سم نبوت منل، او تر دې چې منځونه وکړي او تر دې چې زکاتونه هغه ورکړي. دا هغه توحید چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې طرف ته دعوت هغه ورکوو. مشرکانو دا توحید نه منو. ګوره د مکې والاو توحید ربوبیت منلی دی، یهودیانو منلی دی، نصاراو منلی دی. قرآن کې ډېرو ځایونو کې الله رب العالمین د هغې متعلق فرمایي ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض. که ته د دې نه تپوس وکړې چې دا ځمکه او اسمان چا پیدا کړي چې دا د توحید ربوبیت سره تعلق ساتي، لیقولن الله، هغوی الله تعالی پیدا کړي. الله رب العالمین د دې ځمکې او د اسمان خالق دی. مانا مشرکانو توحید ربوبیت منو او اهل کتاب هم منو. نقصان کم ځای کې په توحید ربوبیت کې دا تاسو ته معلومه ده. عام مشهوره د خلک وایي ابو جهل 250 حج کړي دي. د دې معنی دا د مشرکانو به عبادتونه کول. نو نقصان په کم ځای کې و؟ نقصان په دې کې چې د عبادت کې غیر الله د الله تعالی سره شریکو. حج هغه تلبیه د مسلمانانو داسې ده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت تر اخره پورې. دا د مسلمانانو تلبیه ده. یا الله مونږ ته حاضر یو، ستا دپاره نعمتونه دي، حمدونه دي، د هر څه. مشرکان هم دا تلبیه ویلې خو صرف دا یو ټکی زیاته و لا شریک لک الا شریکا تملکه وما ملک. ستا بل شریک نشته مگر هغه شریک چې ته د هغه مالک او هغه له تا اختیارات ورکړي دي. دقه ټکي باندې په دې یو ټکي باندې د مسلمان او د مشرک منځ کې فرق هغه راغلی دی. مشرکانو عقیده م الله تعالی نقل کړې ده. اوس هم د اوسني مشرکانو عقیده ده. مشرکانو ته به چا ویلې د دې الله د اولیاءو عبادت ولې کوئ؟ ځکه دا الله تعالی ته نږدې بندګان دي او د دې عبادت مونږ دې دپاره کوو چې مونږ الله ته په مرتبه کې قریب کړي. یو جاهل سره زه میلاو شم هغه ماته ویلې وایي داسې خبره ده څوک چې د یو بادشاه خواله ځي اول به د سیکرټري سره تعلق ساتي، د بل سره بیا به د بادشاه خواله ځي. ته چې ځان وایي الله تعالی ته رسې نو د دې د اولیاو به عبادت کې. نو مونږ هسې د خپلو استادانو نه اورېدل زموږ د خیر شره دا خلک به اوس موجود نه وي، لیکن په خپلو سترګو مو ولیدل. قرآن کې الله رب العالمین د دې دا غلطه عقیده داسې نقل کوي. مشرکان چې د اولیاء عبادت کوي څه وایي؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. دا د اولیاء عبادت د دې لپاره کوو چې الله رب العالمین ته موږ په مرتبه کې نږدې کړي. نو ما ویل الله دې تا ته هدایت وکړي. ته چې د یو بادشاه خواله ځې هغه ته پته ده چې ته هغه خواله روانې؟ وایي نه. مولا الله نه چې ته دعا کوې هغه ته پته شته کو نشته؟ وایي او مولا ګوره مشرک دلته قمقلی چې رب العالمین هغه د یو بادشاه سره برابر کی. الله رب العالمین نه چې ته څه غواړې هغه پې پوهېږي. بادشاه خواله ته ځې هغه ته خو پته هم نشته چې زما خواله څوک روان دی او که نه. مقصد زما دا و د مسلمان او د کافر منځ کې فرق په توحید الوهیت کې دی. مسلمان یوازې د الله تعالی عبادت کوي او کافر چې دی هغه د غیر عبادت هم کوي. ولې؟ وایي ځکه دله الله تعالی اختیارات هغه ورکړي دي. او دریم فرق د مسلمان او د کافر په توحید الاسماء والصفات کې چې هغه به انشاءالله را روان درس کې هغه وایو. او بیا به د هغې نه وروسته ښه خبرې هغه به شروع کېږي د انسان ځنکدن، د هغې نه وروسته د قبر، او بیا د هغې نه وروسته د حشر، او بیا د هغې نه وروسته عملنامه
او دغه نرسته پل صراط او بیا جنت او جهنم. الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو را صحیح مسلمانان هغه جوړ کی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه غفور رحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.